د خپل مور او پلار سره د خپلو والدینو سره نیکي کول، د هغوی سره ښه ګزاره کول، ښه سلوک ورسره کول، ادب ورسره کول، خدمت یې کول، ضرورت ورته پوره کول، نفقه ور برابرول چې کله یې ضرورت وي، دا ډېر زیات فواید لري. یو څو فواید زه تا ته مختصر وایم. اول دا چې په دې کې د الله رب العالمین اطاعت راځي، د الله رب العالمین د امر امتثال، د امر فرمان برداری راځي. دا غټ ثواب ستا لاسته رالی چې الله رب العالمین تا ته دا امر کړی چې د خپل مور او پلار سره نیکي کوه، ښه ګزاره، ښه سلوک ورسره کوه، خدمت یې کوه او هغوی ته ضرر مه رسوه. حتی الله رب العالمین دا امر کړی چې د اوف کلمه هم مه ورته وایه چې کله ستړی، ځکه په دې باندې مور او پلار زیریږي. نو څه دا چې ته په ښکنځلو، بد رد ویلو او په وهلو ټکولو باندې مور او پلار زهیر کړې. دویمه عظیمه فایده دا ده چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امر، د هغه د حکم اطاعت، امتثال او فرمان برداری راځي. ځکه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپلو ټولو امتیانو ته دا امر کړی چې د خپل والدینو سره، د خپل اقرباو سره، د خپل خپلوانو سره ښه سلوک کوئ، ښه ګزاره کوئ، خصوص د خپل والدینو خدمت کوئ، د هغوی امر منئ، هغه ته تکلیف او ضرر مه ورسوئ. او د نبي صلی الله علیه وسلم اطاعت چې څوک وکړي، د هغه حکم ومني، په دې کې هم عظیم ثواب الله رب العالمین ایښی دی. درېیمه عظیمه فایده دا ده، ډېره ناشنا او جالبه فایده ده، د سرو زرو فایده، چې بر الاولاد لمن بر والديه. ډېره ناشنا خبره ده، په غور باندې واوره چې ته کله د خپل مور او پلار سره نیکوکاره یې، نیک عمله یې، د هغوی سره ښه سلوک کوې، ښه ګزاره کوې، خدمت یې کوې، ادب یې ساتې، ضرر و تکلیف او درد نه ورسوې. نو چې کله الله رب العالمین تا ته اولاد درکړي او بیا هغه لویان سي، نو هغه ستا اولاد به دغه شان ستا سره سلوک کوي لکه تا چې څنګه د خپل مور پلار سره کړی. هغسې ادب به ستا اولاد ستا سره کوي لکه څنګه چې تا د خپل مور پلار سره کړی. نو که چیرې تا د خپل مور او پلار سره بد کړي وه، بد سلوک دې ورسره کړی و، بې ادبي دې کړې وه، تکلیف او ضرر و درد دې ورسولی و، نو دغسې به ستا اولاد بیا تا ته دغه درد، دغه تکلیف او دغه پریشانی و غم رسوي. دا په خلاصو غوږونو باندې واورئ. دا په تجربه هم ثابته ده، ډېری ځایونه داسې سوي دي. او څلورمه عظیمه فایده دا ده، دا هم د سرو زرو فایده ده، د سرو زرو، چې کم څوک د خپلو والدینو سره، مور پلار سره ښه سلوک، ښه ګزاره کوي، الله رب العالمین د هغوی په عمر او رزق کې برکت ورته اچوي. دا خبره په نبوي احادیثو کې، په صحیحو احادیثو کې ثابته ده چې کم څوک د والدینو سره ښه کوي او د هغوی ادب ساتي، الله رب العالمین د هغه په عمر کې هم برکت ورچوي او رزق به هم برکتي وي. او پنځمه عظیمه فایده دا ده، زه داسې فواید درته وایم چې دا هره فایده د سرو زرو په لیکلو قابل ده. چې د مور پلار سره کم څوک ښه سلوک کوي، نو دا د دې سبب کیږي چې الله رب العالمین د دې خپل بنده دعا قبوله کړي. دعا د قبلېدو سبب هم دا دی چې د خپل والدینو سره څوک ښه سلوک وکړي، ادب یې وکړي، تکلیف او درد ونه رسوي. او شپږمه فایده دا ده چې دغه عمل چې د مور پلار سره نیکي کول دي، اخلاص کول دي، ضرورات یې پوره کول دي، حاجتونه یې پوره کول دي، د هغوی امر منل، دغه اعمال الله رب العالمین ته محبوب اعمال دي. نو چې کله یو انسان دغه اعمال خپل کې، الله رب العالمین د هغه سره محبت لري، الله رب العالمین هغه ته د نورو نیکو اعمالو توفیق هم ورکوي، د هغه به ټول ژوند انشاءالله په خوشحالي باندې، په صحت او عافیت باندې تېرېږي. نو دا هغه شپږ مهم فواید دي، هغه د سرو زرو د لیکلو قابل فواید دي چې دا په قرآن کریم باندې، په نبوي احادیثو باندې، د سلفو صالحینو په اثارو باندې ثابت دي. راسئ چې د دغه فوایدو ترلاسه کولو دپاره د خپل والدینو سره، د خپل مور او پلار سره ښه سلوک، ښه ګزاره، ښه ژوند وکړو.
دا یو عظیم نعمت دی چې الله رب العالمین موږ تاسو ته والدین تر دا وخت ژوندي پرېښي. د کم چا چې دغه نعمت اوس په لاس کې نه وي هغوی دې په خپل والدینو پسې دعاګانې وکړي، خیراتونه دې وکړي، صدقات دې ورپسې وکړي. هلته به هم هغوی ته د خپل اولادونو دعاګانې، صدقات او خیراتونه او نفلي اعمال رسیږي، د هغوی ارواح به ورباندې خوشحاله کېږي.